د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د علومو اکاډمۍ لوري په یو جوړ شوي سیمینار کې ویل یو ور بیا د نجونو زده کړو او د میرمنو له لوري د کار په اړه د حکومت پر تګلاره نیوکې وکړي. نوموړی وایي چې د نجونو زده کړو او د ښځو لوري کار کول ته جدي اړتیا ده او په خبره یې د ټولنې پر دې قشر د سختو بندیزونو لګولو پر ځای باید ورته اسانتیاوې رامنځته شي. او وسوي دوی هلته چې تاسو اوسئ او د توان خپل سره او مه ځوروئ دوی او په دوی باندې تنګي مه کوئ. کوم ځای کې چې تاسو اوسئ محل د بودوباش د تاسو هلته به ښځې هم در سره وي. په دوی باندې به تنګدستي نه کوئ، په خپل وس په اندازه به فراخي په باندې کوئ. د ستانکزي په خبره ښځې په ټولو برخو کې د فعالې ونډې لرلو حق لري او اړتیا ده چې دا زمینه ورته په ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو اکاډمیکو مرکزونو کې برابره شي. نوموړی د نجونو زده کړې فرضي کفایي او پر مسؤلو چارواکو واجب بولي چې زمینه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. شریعت ښځې ته د علم او تعلیم اجازه ورکړي او زده کړه به کوم کوو، تعلیم به چیرې کوو، څه رقم به یې کوو او په دې کې نر او ښځې یو سان دي. په مدرسه کې به یې کوو، په تعلیمګاهو کې به یې کوو، په پوهنتونونو په مکاتبو کې به یې کوو. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. په دې مبارک حدیث کې دا ذکر کیږي چې طلب د علم په ټولو مسلمانانو باندې هغه فرض ده. په دې کې نر او ښځې شاملېږي. د نجونو لپاره مکتب خلاصول، لیک او لوست ورښودل دا ټول مشروع دي. کفایت المفتی جلد 2 صفحه 54. په ښځو باندې دنیوي علم فرض کفایي دی. المفصل فی کتاب احکام المرأه جلد 4 صفحه 252. د حکومت ځینې نور چارواکي هم ورته نظر لري او باوري دي چې ښځې باید په طبابت، قضا، سوداګرۍ او د ټولنې په ټولو برخو کې منع لرونکي ونډه ولري. د دوی په خبره په یادو برخو کې د ونډې لرلو لپاره د ښځو ظرفیت روزنه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ممکنه ده. زموږ استاد د فقې په کتابونو کې ښځه ډاکټره جوړېدی شي، اختلاف نشته. کوم عمل چې کړي د هغې علم به زده کوي. دا علم به چېرته زده کړي؟ جومات کې، پوهنتون کې. دا یو معاصر ترتیب دی. ښځه زما استاد د مذهب په کتابونو کې تجارت کولی شي، اختلاف نشته پکې. د تجارت علم دا به زده کول غواړي، دا به چېرته زده کوي؟ دا پوهنتون کې زده کوي. معاصر ترتیب یې دا دی. ښځه بغیر د حدود او د قصاص نه قضیه جوړېدی شي. د قضا علم دا به چېرته زده کوي؟ معاصر ترتیب یې دا دی. د نجونو پر زده کړو او د میرمنو له لوري پر کار کولو له ټینګار ورهاخوا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د اساسي قانون نشتون هم لویه ستونزه بولي او په دې برخه کې د ګړندیو ګامونو اوچتولو غوښتنه وکړه. هغه دغه راز د حکومت او ولس ترمنځ د واټن کمول هم د حکومت پایښت لپاره مهم وباله. بل دا د دې په خاطر چې د خلکو زړونه لاسته راوړي باید حکومت او نظام د خلکو په منځ کې ووسي. خو که عمرا په لوړو چوکیو لوړو ودانیو کې وي، په ځانونو باندې په لسګونو پیرې راڅرخوري، څوک نسي ورته، دا بیا هغه شرعي نظام نه دی. د خلکو په زړونو باندې حکومت نشي کولی لکه کوم چې باید پې باندې وسي. د علومو اکاډمۍ له لوري د خیر القرن تر عنوان لاندې دې سیمینار کې د ښځو د ونډې تر سرلیک لاندې دا یو ورځنی کنفرانس و چې په بېلابېلو برخو کې پرې د لیکوالانو ګډونوالو مقالې ولوستل شوې. نظرونه دا و چې ښځې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې په پراخه کچه د ونډې لرلو حق لري او ضرورت دی چې باید زمینه ورته برابره